سلامونه دوستانو، جوړ په خیر. بشیر وطندوست. You're a genius. You're a genius. ته نابغه. نابغه هغه چاته ویل کېږي چې هغه په طبیعي شکل باندې په هر څه باندې پوهېږي. هغه الهي خدای پاک ده ته یو خاص مهارت ورکړی وي. I received your letter. ما ستا خط یا پیغام ترلاسه کړي یا ما ته راورسېدی. He has his own car. He has his own car. دی خپل موټر لري. This book isn't worth reading. This book isn't worth reading. دا کتاب په ویلو باندې نه ارزي یا د ویلو ارزښت نه لري. Where did you see the woman? تا هغه ښځه چیرې ولیدل؟ He is 2 years older than Shabir is. دی در شبیر 2 کاله مشر دی. Sheer is eager to buy a new car. شیر غواړي چې یا لیواله دی چې نوی موټر رانیسي. Would you lend me your pen? کولی سمه چې ستا کلم استعمال کم یا کولی شي چې ستا کلم ماته راکې په امانت شکل باندې. I like to travel by myself. زما خوښېږي چې زه په خپل طبیعت باندې یا په خپله یوازې وګرځېږم او ولاړ سم. I'll be with you in a second. I'll be with you in a second. زه به په یوه ثانیه کې یا موږ چې وایو چې په یوه دقیقه کې به زه بېرته راسم یا زه بېرته یوه دقیقه بعده به زه دلې یم، یعنې کم وخت نیسي. This house need painting. دا کور یا دا سرای ورنګامیزي ته یا رنګ کولو ته ضرورت لري. Who broke the vase? ګلدانۍ چا ماته کړه ده یا ګلدانۍ چا ماته کړې ده؟ My father made me wash the car. زما پلار زه مجبوره کړم چې موټر یې پرېولم. Where will we eat? Where will we eat? موږ به چیرې خوراک وکړو یا به چیرې ډوډۍ وخورو. I turned the door knob. ما د دروازې قید وپیچي. ډور ناب د دروازې قید ته وایي او ډور لاک قلف یې وایي. ډور ناب د دروازې قلفک ما وپیچي یا تاو کړي. دوستانو خدای دې وکړي چې په جملو باندې پوه شوي یاست. په کوم ځای کې که ستونزه لري کولی شئ کمنټ راته راکړئ چې په کمنټ کې تاسو ته جواب درکړم. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان. ښې چارې.